په هند کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کیږي. له چینایي پانګوالو افغانستان کې د کار کولو غوښتنه شوې ده. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. په هند کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کیږي. ټاکل شوې ده چې نن په هندوستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه ترسره شي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. هندوستان په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. د هندوستان او پاکستان په ګډون د شانګهای همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په 2020 کال کې په افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته تل د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. افغانستان چې دغه سازمان څارونکی غړی دی تل د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزو او ناستو د اجنډا یوه مهمه برخه جوړوي. له چینایي پانګوالو افغانستان کې د کار کولو غوښتنه شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان سوداګرو سره لیدلي او د هغوی د سوداګریزو ستونزو په تړاو یې خبرې کړې دي. د سوداګرۍ پانګونې خونې لومړی مرستیال هم له چینایي پانګوالو غواړي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. ویل شوي دي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړي مرستیال د شانګهای سوداګرۍ او پانګونې له خونې سره د سوداګریزو اسانتیاو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. ورته مهال په چین کې افغان سوداګر بیا وایي چې ستونزو ته باید رسیدنه وشي څو خپلې سوداګریزه کچه لوړه کړي. پر دې مخکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې چین تیر یو نیم کال کې په افغانستان کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده.